ورونو دغه فته په باره کې د لمانځه د ترجمې ده. هغه لمونځ چې یو مسلمان یې په یوه شوه روز کې 15 واره ادا کوي. خو متاسفانه بعضې کسان د عربي ژبې سره د نه بلدیت په خاطر د هغه په ترجمه نه پوهیږي. نو ما د خپلو پښتنو ورونو د خدمت په خاطر او د دعا د امید په خاطر دا عزم وکړي چې یوه داسې فته ثبت کم چې په هغه کې مقام او درجه د لمانځه، فضائل او بعضې احکام د لمانځه او ترجمه د لمانځه موجوده وي. وما توفیقي الا بالله. د مخه تر دې چې په ترجمه شروع وکړو مقام او درجه د لمانځه به بیان کم. ورونو اسلام د لمانځه درجه او مقام ډېر لوړ کړی دی او لمونځ یې ډېر زیات ذکر کړی دی. لمونځ د 5 ارکانو او بناو څخه د اسلام 2 رکن او بنا ده. رسول صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي اسلام پر 5 بناو قائم او ولاړ دی. اول یې شهادت د لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، دوهم د لمانځه ادا کول، دریم د زکات ورکول، څلرم د رمضان د میاشتې روژه نیول، پنځم حج کول. لمونځ د ټولو عبادتو ریښه ده. لمونځ تر ټولو طاعتو افضل او بهتر دی. نو ځکه ډېر آیاتونه، ډېر احادیث او ډېر تاکید د لمانځه د ادا کولو دپاره راغلی دی. الله عز وجل د سورة النساء په 103 نمبر آیات کې فرمایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بېشکه چې لمونځ دی پر مسلمانانو فرض کړه سوی، مقرر کړه سوی په معلومو اوقاتو کې. نو لمونځ فرض دی او پر خپلو وختو فرض دی. الله عز وجل د سورة البقره په 43 نمبر آیات کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، یعنی په ښه ترتیب سره لمونځ ادا کوي او زکات ورکوي او د رکوع کوونکو سره رکوع کوي. ورونو په پخوانیو ادیانو کې په یوه دین کې د جماعت لمونځ نه و او د یهودیانو په لمانځه کې رکوع هم نسته یا نه وه. نو د دې آیات څخه مقصد لمونځ د جماعت دی او داسې لمونځ دی چې په هغه کې رکوع هم سته، چې دا لمونځ د نبی آخر الزمان محمد صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت لمونځ دی. او الله عز وجل د سورة البقره په 238 نمبر آیات کې فرمایي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، یعنی ساتنه کوي تاسې پر ټولو لمنځو، ټول لمنځونه ادا کوي، خاصتا منځنی لمونځ چې د مازدیګر لمونځ دی، او درېږئ تاسې و الله عز وجل ته بیریدونکي په ادب سره. د مازدیګر د لمانځه تاکید په دې خاطر وسو چې دغه وخت د کاروبار وخت دی، کارونه هم ډېر پیښیږي، ځکه ورځ تیریږي او شپه را روانه ده. او لمونځ باید په ډېر ادب سره وسي. د لمانځه د ټولو حقوقو ساتنه باید وسي، لکه طهارت، پاکي، اذان، اقامت، جماعت، اخلاص د نیت، حضور، خشوع، خضوع، آرامتیا. د فرائضو، واجباتو، سننو او مستحباتو د ټولو باید مراعات وسي. تر رحلت د مخه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم آخري وصیت دا و چې ویې فرمایل الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم. لمونځ او لمونځ په هغه حدیث کې چې امام مسلم یې روایتوي د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وسوه چې افضل او بهتر د عملو څه شي دی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې لمونځ پر خپل وخت. نو موږ باید کوشش وکړو چې لمنځونه پر خپلو وختو وکړو. او یو بل د امید او رحمت څخه ډک حدیث شریف چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي هغه حدیث شریف دی چې د هغه څخه دا معلومیږي چې لمونځ د پاکۍ، مغفرت او بخښنې یوه واله ده. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د صحابه کرامو څخه یې پوښتنه وکړه ویل آیا تاسې لیدلی دي که د یو چا د کور په دروازه کې یوه واله وي د اوبو او هر ورځ په هغه واله کې 15 واره غسل کوي او لمبیږي، آیا پر هغه سړي د خیرو څخه یو شی پاتېږي؟ صحابه کرامو وویل یا پر هغه نفر هیڅ خیره نه پاتې کېږي. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د 15 لمنځو مثال هم دغه رنګ دی. الله عز وجل په دغه لمنځو سره ګناهونه او خطاوتل محو، نیست او نابودوي.
اگر چې علماء کرام د دغه ګناهو ترجمه په صغایرو یعنی کوچني ګناهو سره کوي، یعنی کوچني ګناهونه په بخښل کیږي، خو یو جلیل القدر عالم یې ډېره د امید ډکه ترجمه کړې ده او وایي دا امکان لري. هغه پوښتنه کوي وایي دا امکان لري چې یو څوک 5 واره ولمبېږي، د هغه نفر د کوچني خیرې ولاړې سي او لوی خیرې دې پاته سي؟ وایي یا، بلکې اول هغه لوی خیرې پاکېږي. نو 5 لمنځونه کبائر او صغایر ټوله محوه کوي. په هر صورت دا ثابته خبره ده چې لمونځ محوه کوونکی د ګناهو دی. امام مسلم د جندب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که څوک د سهار لمونځ ادا کی هغه نفر په ذمه ساتنه کې د الله عز وجل دی، او بل دا چې لمونځ د الله عز وجل د طرفه عهد او وعده ده په داخلېدو سره د جنت. د عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل 5 لمنځونه الله عز وجل پر بندگانو فرض کړي دي، که چا ادا کړه او د هغو څخه یو نصف ځینې ضایع هو ورونو ضایع کېده یې په عذر نه وي بلکې په بې پروایي وي او مهم یې نه بولي، او د بې پروایي په خاطر نسوه ځینې ضایع، هغه سړي لره د الله جل جلاله د طرفه دا وعده ده چې جنت ته به داخلوي. دا حدیث صحیح حدیث دی او روایت ابو داود او نسائی کړی. او لمونځ هغه شی دی چې د قیامت په ورځ اول پوښتنه او حساب کیږي. د عبدالله ابن قرات رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اول هغه شی چې د قیامت په ورځ حساب کیږي هغه لمونځ دی. کې د لمانځه حساب سم او صحیح سو نور یې ټول عمل صحیح کیږي، او کې د لمانځه حساب فاسد او خراب سو نور یې ټول عمل فاسد او خرابیږي، نور عملونه ټول پر لمانځه بنا کیږي. رواه طبرانی. او یو شاعر وایي روز محشر که جان گداز بود اولین پرسشی نماز بود، پس مکن در نمازها تقصیر تا در آن روز باشد توقیر. که غواړې چې په ورځ کې د قیامت باعزته وي باعزته سې نو په لمنځو کې کوتاهي مه کوه، لمنځونه کوه. لمونځ د الله عز وجل او بنده تر مابین مناجات دی. الله عز وجل په حدیث قدسی کې فرمایي چې ما لمونځ زما او زما د بنده په مابین کې پر 2 حصې ویشلی دي، او زما بنده ته هر هغه شی ورکوم چې دی یې غواړي. کوم وخت چې بنده ووایي الحمد لله رب العالمین، الله عز وجل وفرمایي زما بنده زما حمد ووایه الى اخره. دا ټول په هغه حدیث کې راغلی. او د دې حدیث روایت امام مسلم رحمه الله کوي. او همدارنګه لمونځ د اوره څخه امان او نجات دی، لکه څرنګه چې امام مسلم د ابي زهير عماره ابن رويبه رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي وایي ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل هغه څوک و اور ته نه داخليږي چې د مخه تر لمر ختو او د مخه تر لمر لوېدو لمونځ کوي، یعنی سهار او مازدیګر لمونځ کوي. او لمونځ د کفر او شرک څخه امان دی، سړی د کفر څخه ساتي، لکه څرنګه چې امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي وایي ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل په مابین کې د سړي او شرک او کفر پرېښول د لمانځه دي، یعنی تر څو چې سړی لمونځ کوي مسلمان دی، دغه لمونځ د سړي او کفر په مابین کې دیوال دی. خو که لمونځ پرېښاوه هغه دیوال او پرده ایسته سوه، په هره لحظه کې دا امکان شته چې کفر ته دې ورداخل سي. او د دغه معنا مطابق یو بل حدیث شریف امام ترمذی نسائی ابن ماجه روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، یعنی هغه عهد چې زموږ او د دوی په مابین کې دی هغه لمونځ دی، یعنی زموږ او د منافقانو په مابین کې چې کوم عهد او پیمان موجود دی هغه لمونځ دی. که چا دغه لمونځ پرېښاوه هغه کفر اختیار کوي، کافر سو. امام احمد د ابي ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي وای د ژمي په موسم کې چې بلګونه د درختو څخه راتویدل رسول صلی الله علیه و آله وسلم راووتی او 2 شاخلې د یو درخت څخه ونیولې. ابو ذر وای
د هغه شاخلو څخه بلګونه راتویدل. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل یا ابا ذر. ما ویل لبیک یا رسول الله. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو مسلمان بنده چې لمونځ کوي او هغه لمونځ خاص د الله عز وجل د پاره وي، په هغو یې رضا د الله مقصد وي، ګناهونه داسې ځینې تویېږي لکه دغه بلګونه چې د دغه درخت څخه راتویېږي. ورونو د لمانځه فضایل ډېر زیات دي او د هغه په باره کې ډېر نور احادیث ده چې په دغه پته کې نه ځایېږي. خو اوس به د لمانځه فضیلت په یو بل قسم هم بیان کو چې د توجه وړ دی. هغه دا چې د اسلام 5 بناوې دي، چې اول یې شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، مګر دا شاهدي په ټول عمر کې یو وار فرض او لازمي ده. په یو وار ویلو سره د اسلام دغه اول رکن پر ځای کیږي. او بل بنا د اسلام روژه ده، هغه هم په کال کې یو وار فرض ده. او بل بنا د اسلام زکات دی چې هغه هم په کال کې یو وار پر هغه چا فرض دی چې خاوند د نصاب یا معینې اندازې مال وي. او بل رکن د اسلام حج دی چې هغه هم په ټول عمر کې یو وار پر هغه چا فرض دی چې امکانات د تګ یې موجود وي، چې نفقه د عیال د تګ او راتګ مصارف او داسې نور شرطونه شته. خو لمونځ د دغه نورو څلورو بناوو څخه مخالف دی. په یوه شوه روز کې 5 واره فرض او لازم دی. کلمه شهادت په ټول عمر کې یو وار، حج په ټول عمر کې یو وار، هغه هم په شرطو، روژه په کال کې یو وار، زکات په کال کې یو وار، مګر لمونځ په 24 ساعته کې 5 وار. دا ولې؟ دا په دې خاطر چې دغه نورې د مسلمانۍ 4 بناوې ټوله په لمانځه کې موجودې دي او د لمانځه په ادا کولو سره هغه هم څه ناڅه ادا کېږي. مثلا شهادت د لا اله الا الله محمد رسول الله په لمانځه کې موجود او سته. د لمانځه په هره ناسته کې وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حج چې په هغه کې د کعبې شریفې لیدل، پر کعبه شریفه طواف کول او یا نور داسې اعمال مقصد دی. په لمانځه کې هم د کعبې شریفې و طرف ته کامل درېدل سته. که د مخ یا نور بدن یوې خوا او بلې خوا ته ځینې واړوه، لمونځ نسو. نو څرنګه چې کعبه شریفه په حج کې موجوده او داخله ده، دغه رنګه په لمانځه کې استقبال شرط دی او په لمانځه کې هم داخله ده. همدارنګه روژه چې د خوړلو او چښلو پرېښول دي، په لمانځه کې یوازې خوړل او چښل نه، بلکې نور اعمال هم پرېښول کیږي. شاوخوا به نه ګورې، خبرې به نه کوې، دنیوي کارونه به نه کوې او داسې نور ډېر کارونه شته چې ځینې منع یې. نو په لمانځه کې روژه نه بلکې کامله روژه موجوده شوه. او بل زکات چې د اسلام د بناو څخه دی، یوه بنا او د اسلام د 5 بناو څخه یوه بنا او رکن دی، هغه هم په لمانځه کې موجود دی. خو لږ دقت او توجه غواړي. هغه داسې چې اصل د مال وخت دی، یعنی مال په وخت سره پیدا کیږي. مثلا یو چاته تنخواه د وخت په مقابل کې ورکول کیږي چې ته به دغه کار ته د سهار د 8 بجو څخه د مازدیګر تر 4 بجو پورې راځې، دونه تنخواه درکوم. نو هلته که کار وي که نه وي، دا نوکر د هغه وخت په مقابل کې د پیسو مستحق. او یادا چې په دکان یا تجارت خانه کې هر څونه زیات وخت تیر کې، هغونه ګټه کوي. که وخت ور نه کې ګټه نشته. او بل یو کاسب، مثلا نجار، خیاط، مستری، هر کاسب چې هر څونه وخت په خپل کار کې تیروي، هغونه پیسې ګټي. نو که موږ او تاسې دغه وخت د الله عز وجل و عبادت او لمانځه ته ورکوو، و هغه مال مو ورکوي چې په دغه وخت کې مو ګټي، چې دا په خپله زکات سو. نو اوس تر دغه مثالو وروسته موږ ته دا را معلومه سوه چې د مال د ګټلو دپاره اساسي شی وخت دی. که وخت نه وي مال نه ګټل کیږي. نو که موږ او تاسې په لمانځه کې په خپله مال نور کوو، خو هغه شی چې مال په ګټل کیږي د الله عز وجل او د هغه و عبادت ته مو ورکوي، چې هغه تر مال او پیسو اصل او بهتر دی، بلکې د مال او پیسو د ګټلو سبب دی. نو په لمانځه کې زکات هم موجود سو. نو اوس موږ ولیده چې هغه مسلمان سړی چې تر لمانځه د باندې نه شهادتین ویلي وه، نه د قرآن مجید تلاوت کړی و، نه تسبیح، تحمید، تکبیر ویلي وه، هغه سړی هم په لمانځه کې دغه ټول شیان وویل. او بل هغه غریب مسلمان چې نه حج کړی دی او نه زکات ورکړی دی، هغه هم د لمانځه د برکته ګواه حج وکړي او هم یې زکات ورکړي.
نو خود د اسلام نوري بناوي که په عمر کې یو وار دي او که په کال کې یو وار دي، د هغو په مقابل کې لمونځ چې جامع او کامل فعلي او قولي عبادت دی په 24 ساعته کې 15 واره تکراریږي، او هر وار د خپل رب او خالق سره عهد پیمان د بندګۍ کیږي او سر پر سجده ورته ایښول کیږي. او بل دا چې لمونځ د انسان په سرنوشت کې تغیر راولي، بدبخته په نیکبخته کیږي، غمجن او ناکامه انسان ته خوشحالي او کامیابی راولي، د انسان چپه وران ویجاړه ژوند راسته آباد منظم ګرځوي، د سرګردانه او لالهانه ژوند څخه آرام او مطمئن ژوند جوړوي. یو ډیر ساده او بسیط مثال یې درته ووایم. تاسې و مهر یا ټاپې ته وګورئ چې چپه خط پر نوشته سوی دی، کم وخت چې سجده وکړي، یعنی کم وخت چې پر کاغذ ولګول سي، هغه چپه نوشته یې راسته او قابل د ویلو سي. نو انسان هم کم وخت چې خپل خالق رازق معبود حقیقت سر پر سجده ایږدي، د هغه چپه او ناکامه سرنوشت څخه یې راسته او کامیابه ژوند جوړیږي. ورانې چارې برابریږي. حضرت بیدل علیه الرحمه یو شعر ویلی دی چې دغه مقصد اثبات پکښې کوي او وایي: نقش معکوسی نگین از سجده میگردد درست. چپه نوشته د مهر د سجدې کولو څخه، یعنی د لګولو څخه چې پر کاغذ یې ولګوي، د سجدې کولو څخه راسته کیږي. سرنوشتی واژگون را راست می سازد نماز. سرچپه سرنوشت اړول سوی سرنوشت راسته کوي لمونځ. یعنی لکه څرنګه چې د مهر چپه نوشته په سر لګولو راسته کیږي، دغه رنګه د انسان سرچپه سرنوشت ناکامه او سرګردانه ژوند په لمانځه راسته کیږي. او تاسې نه ګورئ کم وخت چې ابلیس علیه اللعنه د سجدې کولو څخه انکار وکړي، نو شیطان سو او د رحمت الهي څخه ابدي محرومه سو. نو ورونو، دا د الله عز وجل ډیر احسان دی چې موږ مسلمانان پیدا کړي یو او په دین اسلام یې سرفرازه کړي یو، او دا د الله عز وجل ډیر لوی نعمت دی چې موږ د خپل محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې پیدا کړي یو. آیا موږ دغه لوی نعمتو او احسانو په مقابل کې شکر نکو ادا او په لمانځه کې دغه رب ته چې مالک یوم الدین دی سر پر سجده نه کښېږدو؟ حال دا چې دغه الله عز وجل په خپل کلام قرآن مجید کې ډیر واره او په مختلفو ځایو کې د لمانځه د ادا کولو امر کړی دی. دا به څنګه مسلماني وي چې موږ د دنیا په کاروبار کې همیشه سرګرمه او مصروفه یو او د دنیا ډیر کوچني کارونه په ډیر غور او دقت کوو، د هر کار سرپرستی او پالنه په خپله کوو، د زوی د ورور مرزا نوکر په لاس مو اطمینان نه حاصلیږي، باید په خپله وکړو، مګر د لمانځه هیڅ پروا نه کوو. آیا دا به څنګه مسلماني وي چې د دنیا په کارو کې فهمیده، باخبره، چالاکه او چسپانده یو، مګر د دین په کارو کې غافله، لټ او بې پروا واوسو؟ اصلا لمونځ څه شی دی؟ لمونځ د الله عز وجل ذکر او یادول دی. الله عز وجل فرمایي: اقیم الصلاة لذکری، یعنی زما د یادولو دپاره لمونځ کوه. نو لمونځ د الله عز وجل یادول او ذکر دی. نو که چا لمونځ پرېښاوه، هغه سړي خپل خدای هیر کوي او د الله عز وجل هیرول سبب د هلاکت او بربادي دی. د پخوانیو امتو د حالاتو او قصو څخه هم دا خبره واضحه معلومیږي. تر کم وخت چې هغو الله یاداوه په دنیا کې کامیابه او سرفرازه وه، مګر کم وخت چې الله عز وجل هیر کوي، نو الله جل جلاله هم خپل ټول نعمتونه ځینې واخیستل او په قسم عذابو گرفتاره سوه، څو بالاخره برباد او فنا سوه. نو که اوس موږ هم د خپل رب یاد او ذکر پرېږدو، په لمنځو کې کوتاهي وکړو، لمنځونه پوره او پر خپل وخت ونکړو، نو د پخوانیو امتو پر قسم باید الهي عذاب ته آماده او منتظر واوسو، العیاذ بالله. مګر افسوس د اوس اکثره مسلمانان داسې سوه چې د تباهۍ، بربادۍ یا باقي پاته کېدو فرق نه باندې کېږي. ولې هغه ملت چې په هغه کې احساس، فکر، پیژندل د تاوان او نقصان نه وي موجود، آفت او نعمت نه سره پیژني، نو هغه ملت د تباهۍ او بربادۍ څه پروا لري؟ ولې اصلا
دوی په ګټه او تاوان نه پوهیږي. ای مسلمان ملته، ای هغه څوک چې ځان مسلمان بولې، که څوک پوښتنه درڅخه وکړي چې دین دې څه شی دی، په جواب کې ورته وایه اسلام. په تذکره، شناخته کارت، ګرین کارت، سټیزن کارت او پاسپورت کې دې لیکل سوي دي مسلم. پر خپل ځان رحم وکړه. د الله عز وجل په احصائیه کې، د هغه په حساب کې، د هغه په کتاب کې هم ځان مسلم کړه. د الله د یاده او ذکره مه غافله کېږه. لمونځ مه پرېږده. د ځان څخه شقي او بدبخته مه جوړوه. الهي احکام پر ځای کړه. په دغه کې د خوشبختي او کامیابي ده. د الهي احکامو د متابعت د برکته د الله د یاد په خاطر یو لږ عدد غریب اصحاب کرام د دنیا پر قوي کفارو غالبه سول. تاسې تاریخ د اسلام وګورئ او کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله و ټولې دنیا ته ورسول. مګر نن د ترکیې د زلزلو څخه رانیولې، بیا د فلسطین تر محرومیته، د کشمیر تر مظلومیته، د شیشان، کوسوفا، بوسنه، البانیا، عراق، الجزائر او داسې نور ډېر اسلامي ممالکو و مصائبو او آفتو ته وګورئ چې ټوله په سبب د هیرولو د یاد د الله عز وجل دي. نو ای مسلمان وروره، وخپل مانځه او یاد ته د الله عز وجل تیار او آماده اوسه چې وخت د لمانځه سي. په هر کار چې مشغوله یې هغه پرېږده، ځکه الله جل جلاله تر هر چا لوی، لوړ، قادر او غالب دی. همیشه پاک او په اوداسه ګرځه. د مساجدو سره تعلق پیدا که. تر یو لمانځه وروسته د بل لمانځه په انتظار اوسه. د لمانځه روح خشوع، عاجزي او بیره ده. لمنځونه په خشوع او په احتیاط سره کوه. ولې؟ ته د چا په حضور کې ولاړ یې؟ د نیکانو او بزرګانو څخه یو شخص و، وایي چې د لمانځه وخت پسو د ده به رنګ ژړ سو، وارخطا او د بیرې په حال کې پسو. خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې د لمانځه پر وخت ولې دغه حال درته پیښیږي؟ ده ویل آیا تاسې نه پوهیږئ چې اوس د چا په حضور کې درېږم؟ او یوه بله قصه ده چې یو نفر و، په یوه شپه کې به قرآن کریم ختماوه. نو یو بزرګ ورته وویل چې نن شپه ته داسې فکر وکړه چې ته دا قرآن مجید و خپل پلار ته تېروې. هغه هم په دغه شپه په دغه فکر قرآن کریم وایه. سهار یې پوښتنه ځینې وکړه چې برایي دې څونه ووایه؟ ویل نیم. پخوا یې ټوله ختماوه، خو په دغه شپه نیم سو. نو ویل نن شپه بیا داسې فکر وکړه چې و فلاني عالم ته تېروې، په هغه شپه یې څلورمه حصه ووایه. درجه پر درجه لوړېدی. څو ورته ویل نن شپه ته داسې فکر وکړه چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تېروې، هغه چا ته تېروې چې پر هغه نازل سوی دی. په هغه شپه ټوله شپه یې یوه سپاره یا کم تر یوې سپارې ووایه. خو په آخره شپه یې ورته وویل چې نن شپه داسې فکر وکړه چې و الله عز وجل ته تېروې. خو په دغه شپه کې د سورة الفاتحه تر ایاک نعبدو و ایاک نستعین نسو تېر چې پر سهار نو ورونو زموږ سره په لمانځه کې باید دا فکر را سره وي چې موږ د چا و حضور ته ولاړ یو، څه ورته وایو، څه ځینې غواړو. د دغه مقصد دپاره د لمانځه په ترجمه پوهېدل حتمي او ضروري دي چې هم دغه پته د دغه مقصد دپاره ټایپ سوې ده. نو اوس چې لمونځ د اسلام دوهمه او ډېره مهمه بنا سوه او لمونځ د انسان او مسلمان د ژوند ضروري او حتمي عمل وګرځېدی او لمونځ په طاعتو او عبادتو کې کامل او جامع عبادت سو، حتی په لمانځه د مسلمان او کافر فرق کیږي. نو دا لمونځ مو باید زده هم وي، فقط د عادت په ډول باید ادا نسی، ځکه لمونځ د ځان دپاره شرایط، ارکان، فروض، واجبات، سنن او مستحبات لري. که لمونځ په خپلو شرایطو او فرایضو سره پوره ونسي، هغه لمونځ عبث او بېهوده دی. هغه لمونځ نه دی بلکې بعضې حرکات دي. نو ورونو چې زحمت باسو په یخ او ګرمۍ کې او د سونه تازه کوو، مساجدو ته ځو، د خواږه خوبو ورته راپورته کېږو، خپل ضروري او تجارتي کارونه پرېږدو، نو باید چې لمونځ مو په خپلو شرایطو او فروضو سره زده هم وي. ولې چې دغه ټوله خوارۍ مو عبث او ضایع نسي. او هغه حدیث شریف باید په نظر کې ونیسو کوم چې ابو داود او امام احمد یې د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي. عمار رضی الله تعالی عنه وایي ما د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل یو سړی د خپل مانځه څخه فارغه کېږي، یعنې لمونځ ادا کړي، مګر نوي نوشته سوی ده لره اجر او ثواب د لمانځه بې له لسمې حصې،
یا نهمې حصې یا اتمې حصې یا اومې حصې یا شپږمې حصې یا پنځمې حصې یا څلورمې حصې یا درېیمې حصې یا د نیم لمانځه. یعنی یو سړی لمونځ پوره کوي مګر ثواب اجر د نیم لمانځه اخلي، یا د درېیمې حصې حتی تر لسمې حصې پورې. نه حصې د لمانځه عبث او باطلې وي، د یوې حصې ثواب یې واخلي. لمونځ یې پوره کړی دی مګر اجر لږ اخلي. دا ولې؟ دا په سبب د هغه نقصان چې د ده په لمانځه کې موجود و، چې یا یې واجبات او سنت کم و او یا یې خشوع حضور قلب نه و برابر. څرنګه چې اصلا په دغه پته کې د لمانځه د ترجمې زده کړه مقصد ده، خو تر هغه د مخه دا لازمه او ضروري ده چې په کوتاه او مختصر ډول سره د لمانځه بعضې نور احکام هم لږ تر لږه بیان سي. هغه داسې چې لمونځ شرطونه، رکنونه او فرایض لري. شرط و هغه کار ته ویل کېږي چې تر لمانځه د مخه باید پر ځای سي، او رکن هغه ته ویل کېږي چې دننه په لمانځه کې کېږي. شرطونه او رکنونه دواړه فرض دي. که یو د شرطو یا رکنو څخه پاتې سي لمونځ نه صحیح کېږي. څرنګه چې شرطونه باید د مخه تر لمانځه پر ځای سي او بیا په لمانځه شروع وسي، نو اول به د لمانځه شرطونه درته بیان کړو. اول شرط دا دی چې لمونځ کوونکی باید د بې اودسۍ او جنابت څخه پاک وي. بې اودسي په اوداسه ایسته کېږي او جنابت په غسل. په اوداسه کې 4 شیان فرض دي. اول د پوره مخ پریولل، دوهم د لاسو پریولل د ګوتو د سرو څخه تر څنګلو پورې چې څنګلې هم په پریوللو کې داخلي دي. دریم د سر مسحه چې د سر 4مه حصه مسحه کول فرض دي او د ټوله سر مسحه سنت ده. څلورم د پښو پریولل دي د ګوتو د سرو څخه تر بجلکو پورې چې بجلکې هم په پریوللو کې داخلي دي. د پریوللو په ځایو کې که د یوه وریښته په اندازه یو ځای نه پریولل سي اوبه نه ور ورسېږي، هغه اودس نه دی او لمونځ نه پسې کېږي. او دغه پاته نور کارونه چې په اوداسه کې کېږي سنت دي. مثلا نیت په اوداسه کې سنت دی او هغه داسې چې اراده مې د استکولو د بیا اودسۍ د پاره د رواوالي د هغو شیانو چې بیا له اوداسه نه دي جایز. او دا خو درته معلومه ده چې نیت د زړه کار دی، په خوله ویل نه غواړي. خو څوک دغه نیت مستحب بولي. دوهم سنت پریولل د لاسو تر بندو پورې 3 واره د مخه تر اوداسه. دریم د اوداسه په شروع کې بسم الله ویل. څلورم مسواک وهل. پنځم په خوله اوبه غړول 3 واره چې په عربي مزمزه ورته وایي. شپږم استنشاق یعنی په پزه اوبه غړول 3 واره سره د سوخکلو یعنی پزه ټک وهل. اووم د ټوله سر مسحه. اتم د غوږو مسحه. نهم د ګوتو خلالول. لسم د ژیړې خلالول. یولسم هر اندام 3 واره پریولل. 1 وار پریولل فرض دی، 3 واره والی سنت دی. 12 په هغه ترتیب اودس تازه کول کم چې د اوداسه په آیات کې ذکر شوي دي. یعنی اول مخ، بیا لاسونه سره د څنګلو، بیا مسحه د سر او بیا پښې د بجلکو سره. 13 سنت شروع به د راسته اندام په پریوللو کوي. مثلا په لاسو کې اول راسته لاس پریولل کېږي، بیا چپه. دغه رنګه په پښو کې اول راسته بیا چپه. 14 پرله پسې اودس تازه کول. داسې نه چې یو اندام پرېمینځي بیا مجلس او یا کم کار وکړي او بیا راسي هغه نور اودس پسې پوره کړي. 15 د غاړې مسحه سنت ده. خو ورونو دغه افعال چې ما ټوله په نامه د سنت ذکر کړه، بعضې علما د هغو څخه بعضې افعال مستحب بللي دي. لکه نیت، د ټوله سر مسحه، ترتیب د اوداسه، په راسته اندام شروع، د غاړې مسحه او پرله پسې والی. خو ما ټوله د سنت په جمله کې ذکر کړه چې اورېدونکي ته تشویش نسی پیدا. مګر د سنت او مستحب فرق دا دی چې د مستحب په عملي کولو کې دونه تاکید نشته لکه د سنت په ادا کولو کې. په غسل کې 3 شیان فرض دي. د خولې پریولل، د پزې پریولل او د ټول بدن پریولل. غسل د جنابت، حیض او نفاس څخه فرض دي، خو نور غسلونه سنت یا مستحب دي. تیمم د غسل او اوداسه د دواړو پر ځای درېږي. خو تیمم د هغه چا دپاره جائز او روا دی چې یا اوبه نه وي موجودې یا د اوبو استعمال ضرر ورسوي. او په تیمامه کې 3 شیان فرض دي. اول نیت. ګورئ په اوداسه کې نیت مستحب دی خو په تیمامه کې فرض دی. په زړه کې به دا نیت او اراده کوي چې د ځان څخه بیا اودسي یا جنابت لرې کوم د پاره د دې چې لمونځ راته روا سي. دوهم فرض، دواړه لاسونه پر پاکه مځکه یا پر هغه شی
ووهل سي چې د مځکې د ذات څخه وي او بیا دغه لاسونه پر ټوله مخ تېرېږي. دریم فرض دوهم وار بیا دواړه لاسونه پر مځکه وهي، نو اول چپه لاس پر راسته لاس د ګوتو د سرو څخه تېروي، بیا تر سنګلو سره د سنګلو، او بیا راسته لاس پر چپه لاس دغه قسم تېروي. خو په مخ او لاسو کې باید د یوه وریښته پر اندازه ځای نسي پاته چې لاس یې نه وي پر تېر کړی، نو انګشترۍ باید وکاږي او ګوتې خلال کړي. بل شرط د لمانځه دا دی چې د لمونځ کوونکي پر بدن به نجاست نه وي. مثلا یو سړی اودس لري خو پر بدن یې نجاست شته، لمونځ یې نه صحیح کېږي. پر بدن باید نجاست نه وي. او بل دا چې د لمانځه ځای پاک وي. هغه مځکه یا مسله یا پټو چې لمونځ پر کېږي باید پاک وي. او بل دا چې عورت به پټ وي. که عورت لس و لمونځ نه صحیح کېږي. د نر عورت د نامه د لاندې څخه نیولې بیا تر زنګنو پورې، زنګنونه هم په عورت کې داخل دي خو نو نه دی عورت. هو د عورت پټول د لمانځه د جواز دپاره شرط دی، مګر په هغه لباسو کې چې موږ یې په عمومي مجالسو او بازار کې نه اغوندو، لکه انګیا یا د خوب کمیس، په هغه کې لمونځ مکروه دی. ولی الله عز وجل فرمایي چې تاسې و مساجدو ته هغه خپل زینت د وقار لباس اغوندي، مګر د ښځې ټوله بدن عورت دی، بې له مخه ورغوي او د پښو قدمونه. دغه ځایونه په لمانځه کې نه دي عورت. هو د ښځې مخلصول و غیر محرم ته نه دي جایز. او بل دا چې د لمونځ کوونکي لباس هم باید پاک وي. په مردارو کالو کې لمونځ نه صحیح کېږي. او بل شرط دا دی چې وخت د لمانځه به وي، د مخه تر وخت لمونځ نه صحیح کېږي. مثلا ماښام سوی نه دی، تا د ماښام لمونځ ادا کړي، دا لمونځ نه دی صحیح، بیرته به راګرځوي. دغه رنګ نور لمونځونه. او بل شرط دا دی چې قبلې ته به مخامخ وي. اهل د مکې مکرمې باید وذاته د کعبې شریفې مخامخ سي، او د نورو ښارو خلق باید و طرف ته د کعبې شریفې مخامخ سي. او بل شرط دا دی چې نیت د لمانځه به کوي چې د کم وخت مونځ ادا کوم. د نیت او د اول الله اکبر چې تکبیر تحریمه ورته وایي په مابین کې به جلاوالی نه وي. نیت او الله اکبر به سره یو ځای وي. او که دې په امام پسې لمونځ د جماعت کاوه، نیت د متابعت د امام به هم کوي. نیت په زړه کې کېږي، په خوله ویل یې ضروري او لازمي نه دي. ورونو دا د لمانځه شرطونه وه، خو په خپله لمونځ هغه چې په الله اکبر شروع کېږي او په سلام ختمیږي فرضونه، واجبات، سنن او مستحبات لري. د فرض، واجب، سنت او مستحب مثال زموږ د پوره پوهېدلو دپاره داسې دي. مثلا که لمونځ په مثال د یو تعمیر فرض کو، په لمانځه کې که یو فرض کم سي د هغه تعمیر سره مشابهت لري، کم چې نه پایې لري او نه چت، چې هغه ته تعمیر نه ویل کېږي بلکې کنډواله او خرابه ده. خو د کم لمانځه چې فرض پوره وي او واجب یې کم وي، هغه لمونځ په مثل د هغه تعمیر دی چې چت، عمودونه یې سته مګر دروازې کلکلان نه لري، دننه ګل سوی او زیابند سوی نه دی. مګر هغه لمونځ چې فرض او واجب یې پوره وي، سنت یې ناقص وي، هغه لمونځ په مثل د هغه تعمیر دی چې چت، عمودونه لري، کلکلان او دروازې لري، دننه ګل سوی دی مګر ګلماله نه ده پر تېره سوې، زیابند سوی نه دی. او بیا هغه لمونځ چې فرض، واجب، سنت یې ټوله پوره وي خو مستحبات یې پاته وي، دا لمونځ په مثل د هغه تعمیر دی چې چت، عمودونه، دروازې، کلکلان ټوله لري، دننه هم شکل سوی دی او زیابند سوی دی خو رنګ سوی نه دی. او که د لمانځه مستحب هم پوره سوه، نو په مثل د مکمل ښایسته رنګ سوي تعمیر. اوس نو که د لمانځه د شرطو، رکنو او فرضو څخه یو هم په قصد یا هیره پاته سي، شرطو، رکنو او فرضو څخه، هغه لمونځ نه دی، باید د سره راوګرځول سي. او که د لمانځه د واجباتو څخه یو واجب په قصد پرېښول سي، د دغه لمانځه راګرځول واجب دی. او که یو واجب په سهو او خطا سره پاته سو، د هغه جبیره په سجده سهو سره کېدای سي او کېږي. سجده سهو څه شي ده؟ سجده سهو هغه دوې سجدې دي چې د لمانځه په آخره ناسته کې پس د ویلو څخه د التحیات چې تشهد ورته ویل کېږي، وراسته طرف ته یو سلام ګرځول کېږي، او بیا په ویلو سره د الله اکبر د هغې ناستې څخه دوې سجدې کېږي. په هره سجده کې 3 واره سبحان ربي الاعلى ویل کېږي، بیا کښیني او د سر څخه التحیات وایي تر وقنا عذاب النار پورې، او بیا 2 طرفو ته سلام ګرځول کېږي، نو لمونځ خلاص. او هغه نقص
چې په لمانځه کې راغلی و د هغه جبیره هم وسوه ان شاء الله تعالی. سجده سهو په څه شي لازمیږي؟ سجده سهو په زیاتولو د داسې کار لازمیږي چې هغه د جنس څخه د لمانځه وي. مثلا د یوې رکوع پر ځای دوې رکوع وکړي او یا درې سجدې وکړي، په زیاتوالي لازمه سوه. سجده سهو په ځنډولو سره د یو رکن د لمانځه لازمیږي. سجده سهو په پرېښولو د یو واجب لازمیږي. مثلا د سورة الفاتحه الحمدلله ویل پاتې سي، یا سورت پرېږدي، یا اوله ناسته پاتې سي، یا تشهد د التحیات ویل پاتې سي، او یا داسې نور واجبات پاتې سي. په خپله د سجده سهوی ادا کول واجب. اوس نو د واجباتو څخه د لمانځه هغه کارونه مقصد دي چې بې له هغو لمونځ کېدلی سي مګر د بې سجدې د سهوی په خاطر غواړي. او سنت هغه کارونه دي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم د هغو پر کولو همیشه توپ کړی دي او بې له عذره یې نه دي پرېښي، لکه سبحانک اللهم، اعوذ بالله، د رکوع او سجدې تکبیرات او مستحبات چې آداب هم ورته ویل کېږي. هر هغه شیان دي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم یې یو وار یا څو واره د هغه فعل کړی دی، خو همیشه توب یې نه دی پر کړی. لکه په رکوع او سجده کې تر 3 واره زیات تسبیح ویل. اوس نو د لمانځه فرضونه 6 دي، که یو د هغو څخه پاتې سو لمونځ نه صحیح کېږي، بیرته بیا د سره راګرځي. اول تکبیر تحریمه دی چې تکبیرة الافتتاح هم ورته ویل کېږي، او دا هغه اول تکبیر دی چې لمونځ په شروع کېږي. تکبیر تحریمه په دې خاطر ورته ویل کېږي چې په ده سره هغه حلال شیان حرامیږي، لکه خوراک، چشنګ، خبرې، تګ او داسې نور. دوهم فرض د لمانځه ولاړه ده. دریم فرض قرائت ویل د قرآن مجید که څه هم یو آیات وي، د یو آیات قدر پر اندازه فرض دی. څلورم فرض رکوع ده. پنځم فرض سجده ده. شپږم فرض آخره ناسته ده په اندازه د التحیات یا تشهد. دا شپږ شیان فرض دي، ادا کول یې حتمي او ضروري دي. بې له یوه څخه د دغه فرایضو لمونځ نه صحیح کېږي. او بیا څو شیان په لمانځه کې واجب دي. د واجب حکم دا دی که یو چا واجب په قصد سره پرېښاوه د لمانځه بیرته راګرځول پر واجب دي، او که په خطا سره ځینې پاتې سو په سجده سهو سره جبیره کېږي. او د لمانځه واجبات دا دي: اول د سورة الفاتحه یعنی الحمدلله ویل. دوهم یو ځای کول د یوه سورت یا 3 آیاته د قرآن مجید د الحمدلله سره په 2 اولو رکعاتو کې د فرضو، او الحمدلله د مخه تر سورت ویل کېږي. او په ارکانو کې یعنی ولاړه، رکوع، سجده کې آرامتیا واجبه ده، یعنی دونه ځنډ کول چې انسان د هغه خپل حرکت څخه پکې آرام سي. او اوله ناسته واجبه ده. په اوله او آخره ناسته کې التحیات ویل واجب دي، او په لپس سره د سلام د لمانځه څخه خارجېدل واجب دي. د سهار، ماښام، ماخوستن د لمنځو په 2 اولو رکعاتو کې د امام دپاره په جهر په لوړ آواز قرائت ویل واجب دي. د ماپښین او مازدیګر په پوره لمانځه کې د ماښام او ماخوستن په آخرو رکعاتو کې قرائت قرار ویل واجب دي. د جمعې او اخترو په لمانځه کې په تراویح او د روژې د میاشتې په وترو کې د امام دپاره په جهر قرائت ویل واجب دي. د اخترو په لمانځو کې تکبیرونه واجب دي. په وترو کې دعای قنوت ویل واجب دي. دا د لمانځه واجبات وو چې په مختصر ډول بیان شو، چې په پاته کېدو سره یې سجده سهو لازمیږي. او اوس به هغه کارونه درته بیان سي چې کول یې په لمانځه کې سنت دي. او سنت و هغه شي ته ویل کېږي چې په کولو یې اجر او ثواب شته. لمونځ په پوره کېږي، په نه کولو یې لمونځ صحیح دی مګر ناقص. بې له عذره یې پرېښول ښه کار نه دی. او سنت د لمانځه دا دي: د تکبیر تحریمه سره د لاسو پورته کول تر غوږو پورې د نر دپاره، تر اوږو پورې د ښځې دپاره، او بیا ایښول د راسته لاس پر چپه لاس لاندې تر نامه د نر دپاره، خو ښځې باید پر ځګر کښېږدي. او بیا ویل د سبحانک اللهم، او بیا اعوذ بالله ویل، او بیا بسم الله ویل، تر سورة الفاتحه وروسته امین ویل، سمع الله لمن حمده، او ربنا ولك الحمد ویل. او ټوله تکبیرونه چې په وخت کې د نقل کېدو د یوه حالت څخه و بل حالت ته ویل کېږي سنت دي. مثلا د رکوع څخه سجدې ته، د سجدې څخه ناستې ته په دغه وخت کې چې الله اکبر ویل کېږي د هغه ویل سنت دي. په رکوع کې سبحان ربي العظیم، او په سجده کې سبحان ربي الاعلى 3 واره ویل سنت دي. خو عام خلک چې د ضا تلفظ په ځا سره کوي هغه باید د سبحان ربي العظیم پر ځای سبحان ربي الکریم ووایي، ځکه عظیم
فضا سره و ډېر سخت او شدید دشمن ته ویل کېږي. او بل سنت دا دی چې په رکوع کې د لاسو ګوتې خلاصې ونیسي او زنګنونه په ونیسي، خو د ښځې دپاره دا کار نه دی سنت، بلکې ښځه به ګوتې نه خلاصوي او په عادي شکل به لاسونه پر زنګنو ایږدي. بل سنت دا دی چې د ناستې په وخت کې به چپه پښه اواره کښېږدي او پر دغه پښه به کښېني او راسته پښه به د ګوتو پر سرو جګه ودروي. البته د ګوتو سرونه به د قبلې و طرف ته کټ وي. دا ناسته د نر دپاره ده او ښځه باید دواړې پښې وراسته طرف ته وباسي او پر مځکه کښېني. او په ناسته کې به دواړه لاسونه پر ورنو کښېږدي. په آخري ناسته کې پس له التحیات څخه درود ویل سنت دي، یعنی اللهم صلی، او پس له درود څخه اللهم ربنا ویل سنت دي. د سلام سره و چپه او راسته طرف ته کتل سنت دي. اوس نو که د لمونځ په جماعت و، اولا د امام باید سلام په نیت د هغه خلقو وي چې د ده وراسته طرف او چپه طرف ته دي، یعنی دا سلامتیا پر دغو خلقو وایي. یعنی کم وخت چې راسته طرف ته مخ واړوي د راسته اوږې ملایکې او د راسته طرف خلق او مسلمان پیرانان بیا په نظر کې وي، او چې بیا چپه طرف ته وګوري دغه رنګه ملایکې خلق او صالح پیرانان بیا په نیت کې وي. مقتدی چې وراسته طرف ته ګوري د هغه طرف خلق او ملایکې بیا په نیت کې وي دغه رنګه چپه طرف ته. او امام چې و هر طرف ته و په هغه طرف کې به امام هم ورسره داخلوي. او که دې یوازې لمونځ کاوه په دواړو طرفو کې به د نیت د ملایکو وي، یعنی زه دا سلام پر دغه ملایکو وایم چې دا زما پر اوږو باندې دي. مستحبات د لمانځه په دې ډول دي: په وخت کې د اول الله اکبر به دې لاسونه د لستونو څخه د باندې وي، د نر دپاره نه د ښځو. په ولاړه کې به د سجدې وځای ته ګورې، په رکوع کې به د پښو مخانو ته ګورې، په سجده کې به د پزې و نرمۍ ته ګورې، په ناسته کې به و ځیګر ته ګورې، د سلام په وخت کې به اوږو ته ګورې. څونه چې دې وس وي ټوخی به بندوې، او د ارژمۍ په وخت کې هم د وس پر اندازه باید خوله پټه کړې. ورونو، دا د لمانځه یو څه مختصر احکام و چې دا ټوله ظاهري عملونه او کارونه وه چې په بدن یا په د باندې د بدن پورې تعلق درلودی او د لمانځه د ادا کولو دپاره ضروري دي. اوس نو یو بل مهم شی پاته دی چې هغه په زړه پورې تعلق لري، چې هغه په لمانځه کې خشوع او حضور قلب دی. خشوع نه د لمانځه په شرطو او نه په رکنو کې ذکر شوی ده، ځکه دا خشوع ستا او ستا د رب په مابین کې رابطه ده، دا په زړه پورې اړه لري. شرطونه او رکنونه ټوله د لمانځه د ادا کولو دپاره فرض دي. نو که ته په دغه ټولو شرایطو، فرایضو، ارکانو، واجباتو، سننو، مستحباتو سره خپل لمونځ ادا کړې، هغه د لمانځه فرضیت ستا د غاړې څخه ساقط شو، فرض دې ادا کړه، مګر دا لمونځ دې قبول سو که یا والله اعلم. نو علماء کرام وایي خشوع د لمانځه د ادا کولو دپاره شرط نه ده، مګر د لمانځه د قبلېدو دپاره شرط ده. لمونځ بې له خشوع بې له حضور قلب کېدلی سي، مګر دا چې قبلېږي که یا والله اعلم. موږ نه یو په خبره. نو د لمانځه د قبلېدو دپاره خشوع مهم او لازمي کار دی. اوس نو موږ د خپل زړه حضور څنګه حاصلولی سو؟ ورونو، په لمانځه کې غفلت، پریشانه افکار، ویرانه خیالونه دوه سببه لري، چې یو یې ظاهري سبب دی او بل یې باطني سبب دی. هغه شی چې په ظاهري ډول د حضور قلب معنی ګرځي، هغه په داسې ځای کې لمونځ کول دي چې هلته غالمغال وي، یو څه د لیدلو یو څه د اورېدلو شیان موجود وي. نو په یقیني ډول زړه په هغه شیانو مشغوله کیږي، ولې چې زړه د سترګو او غوږو تابع دی. د دغه قسم تشویش علاج دا دی چې په داسې ځای کې لمونځ ونه کړې چې هلته جذبونکي شیان موجود وي. مثلا ټیپ چالانه ته لمونځ کوې، مجلس کېږي ته لمونځ کوې او داسې نور، بلکې لمونځ باید په ګوښه او خلوت ځای، داسې ځای کې اوسي چې هلته د جلب توجه او جاذب نظر شیان نه وي موجود. نو به دې سترګې او غوږونه د مشغولتیا څخه راوګرځي او زړه به دې خپل رب ته متوجه سي. د دغه مقصد دپاره تر ټولو ښه ځای د لمانځه دپاره مسجد دی. او که مسجد نه وي، یعنی هغه ورونه چې په امریکا او اروپا کې ژوند کوي، نو په کور کې باید د لمانځه دپاره خالي خونه اختیار کړي چې هلته ژوږ او د توجه وړ شی نه وي موجود. که فرضاً یو څوک د مجلس په کوټه کې لمونځ کوي، نو هغه څوک قصداً خپل لمونځ خشوع او حضور قلب خرابوي. او بل د باطلو افکارو سبب باطني وي، هغه داسې چې د باندې څخه نه، بلکې په خپله د انسان په زړه کې پاشلي افکار او بې نتیجې فکرونه ورګرځي.
او پر خیالاتو غالبه کېدل او د هغو کنټرولول هم ډېر مشکل او سخت کار دی، ځکه هغه د انسان په اختیار کې نه دي. نو د هغو د دفع او لرې کولو دپاره دغه خبرې په یاد کې ولرئ چې خیالات پر دوه قسمه دي. یو دا چې په یوه خاص کار د زړه مشغوله وي چې د هغه په خاطر فکرونه درته پیدا کېږي، نو د هغه چاره دا ده چې اول د هغه کار څخه ځان فارغه کړه او بیا په مطمئن او فارغه زړه لمونځ وکړه. مګر بعضې داسې کارونه دي چې په یوه ساعت کې نه خلاصېږي، او یا بې ځایه چورتونه او فکرونه دې پر زړه درګرځي چې تا د خپل رب د یاد او ذکر څخه مشغولوي. نو ولسی که فرضاً بیا هم د یو چا د لمانځه ترجمان نه وي زده، هغه دې خپلې خولې ته متوجه سي چې کوم شی مې ووایه او اوس څه شی وایم. مثلا الحمد لله رب العالمین مې ووایه او اوس وایم الرحمن الرحیم. دغسې د لمانځه تر پایه ورونو معافي غواړم، خبرې مې ډېرې اوږدې کړې. اوس به د لمانځه په ترجمه شروع وکړو او انشاء الله تعالی د ترجمې په بغل کې به د بعضې احکامو یو څه نور وضاحت هم ورسره وکړو. مثلا زه اوس د ماپښین لمونځ کوم. د ماپښین لمونځ 4 رکعاته فرض دي. اول مې اودس، د کالو پاکي، د بدن پاکي، د لمانځه د ځای پاکي، ستر د عورت، دا ټوله پر ځای کړه. مخ پر قبله ودرېدم، په زړه کې مې نیت وکړي چې د ماپښین 4 رکعاته فرض لمونځ ادا کوم. نو وایم الله اکبر، معنا الله ډېر لوی دی. ویل د الله اکبر فرض دی. او د لاسو پورته کول د نورو دپاره تر غوږو، د ښځې دپاره تر اوږو سنت دی. بیا راسته لاس پر چپه لاس ایږدم او لاسونه تر نامه لاندې نیسم په داسې ډول چې د راسته لاس بټه او خمچه ګوته به د چپه لاس پر بند راګرځېدلې وي او دا نورې 3 ګوتې به پر چپه لاس اوږدې پرتې وي، چې دغه لاس نیول هم سنت دی. خو ښځه به لاسونه پر ځګر نیسي. او بیا وایم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ویل د سبحانك اللهم سنت دی او قرار ویل کیږي، که امام وي که مقتدی دواړه به قرار وایي، او یوازې د لمانځه په اول رکعت کې ویل کیږي. نو ځکه دعاء استفتاح هم ورته ویل کیږي او ترجمه یې په دې ډول ده: سبحانك پاکیته، پاکی دی وي تا لره، اللهم ای الله، وبحمدک او ستا حمد بیانوم. د حمد څخه مقصد ثنا، صفت، تعریف دی. وتبارک اسمک او ستا نوم بابرکت دی. هر څوک چې د الله جل جلاله نوم یادوي اجر ثوابونه ورکول کیږي، په مال، اولاد او ژوند کې برکت پیدا کیږي. وتعالى جدک او ستا شان او شوکت، مقام او عظمت ډیر لوی دی. ولا اله غیرک او بل تا څخه بل هیڅ معبود دی برحق نسته، بل داسې څوک نسته چې د هغه عبادت دی حق وي او هغه دی قابل د دغه وي چې عبادت دی وسی. چې پوره ترجمه یې داسې ده، یعنی پاکیته ای الله او زه ستا حمد بیانوم او ستا نوم بابرکت دی او ستا شان، شوکت، مقام او عظمت ډیر لوړ او لوی دی او بې له تا څخه بل هیڅ معبود وړ د عبادت نسته. اوس نو که په امام پسې ولاړ وې پس له ثنا ویلو څخه تر رکوع پورې به پټه خوله سې، او که یوازې وې اعوذ بالله او بسم الله به ووایه چې د دغه دوو ویل هم سنت دی او قرار ویل کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ ساتنه او پناه غواړم، بالله په الله سره، من الشیطان د شیطان څخه، الرجیم هغه چې ترټل سوی شړل سوی دی. یعنی زه په الله جل جلاله سره د هغه ترټل سوي شیطان څخه پناه او ساتنه غواړم چې الله عز وجل مې د هغه د وسوسو او غلطې لارې څخه وساتي. او بیا نو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نامه سره د الله، هغه الله چې الرحمن چې ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم او رحم لرونکی دی. رحمان او رحیم دواړه د ډېرې مهربانۍ دپاره دي، مګر په رحمان کې تر رحیم مبالغه زیاته ده. یعنی شروع کوم په نامه او ذکر د الله د مخه تر هر شي، هغه الله چې رحمان ډېر زیات مهربانه دی، رزق، صحت او ژوند یې راکړی دی، پراخ رحمت، ډېر فضل او احسان لري، او هم رحیم دی. الذي وسعت رحمته كل شيء،
په هر شي کې د ده جل جلاله رحمت سته. او بیا نو سورة الفاتحه یعنی الحمدلله ویل کېږي. ورونو بیا تکراروم، که څوک په امام پسې ولاړ وي بې له سبحانک اللهم څخه بل شی نه وایي، نه اعوذ بالله، نه بسم الله، نه الحمدلله، نه سورت، فقط د رکوع تکبیر د امام سره وایي او رکوع ته ځي. خو امام او هغه څوک چې یوازې لمونځ کوي دغه ذکر سوي شیان ټول وایي. او په پاته ټولو رکعتو کې دغه حکم دی چې په ولاړه کې د امام سره هیڅ شی نه ویل کېږي او یوازې نفر که نر وي که ښځه دغه ټوله شیان وایي. اوس نو پس له بسم الله څخه الحمدلله ویل کېږي چې د الحمدلله ویل واجب دي. په خفیه لمنځو کې قرار ویل واجب دي او په جهریه وختو کې په زوره په لوړ آواز ویل واجب دي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ترجمه: الحمد لله ټول صفتونه ټول اقسام د تعریف او ثنا د پاره د الله دی. هغه الله چې رب العالمین دی یعنی پالونکی تربیه کوونکی د عالمو دی. هغه الله چې الرحمن الرحیم دی ډیر زیات مهربانه پوره رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین مالک خاوند اختیاردار د ورځې د قیامت دی. ایاک نعبدو خاص تا ته عبادت کوو و ایاک نستعینو او خاص د تا څخه کومک او مدد غواړو. اهدنا وښیه موږ ته الصراط لار المستقیم سمه. صراط الذین لار د هغو کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پر هغو باندې چې هغه څلور ډلې دي کوم چې الله عز وجل انعام پر کړی دی: انبیاء، صدیقین، شهدا، صالحین. غیر المغضوب علیهم نه لار د هغو کسانو چې پر هغو غضب سوی دی چې یهود دي، ولا الضالین او نه لار د گمراهانو چې نصارا دي. آمین. ای رب قبول کې د ازما دعا یا ازما وینا. خو لفظ د آمین د قرآن مجید څخه نه دی او ویل سنت دی. اوس نو که د الحمدلله ترجمه په نور زیات تفصیل سره کوو هغه د ځان دپاره خاصه فته غواړي، خو بیا هم د یو څه لږ تفصیل څخه چاره نشته. اولا سورة الفاتحه د قرآن مجید د ترتیب په خاطر اول سورت دی، نه د نزول په حساب. څرنګه چې شروع او افتتاح د کلام الله په ده سره کیږي نو سورة الفاتحه ورته ویل کیږي. دا سورت مکی دی او 7 آیات دی او الحمدلله ته فاتحه، ام الكتاب، 7 المثاني، شافیه، وافیه، کافیه، اساس او الحمدو ویل کیږي. حمد اوس نو په ترجمه کې الحمد لله رب العالمین، حمد وهغه ثنا او صفت ته ویل کیږي چې د تعظیم او لویي دپاره وي او په عین حال کې د هغه چا محبت هم در سره وي کوم چې حمد یې وایي. حمد تر شکر عام دی ځکه شکر په مقابل کې د نعمت وي او حمد داسې نه دی. الله اسم علم دی د ذات الهي دپاره چې بل هیڅوک په دې نامه کې نسي ورسره شریکېدلی. او الله اسم اکبر دی دپاره د الله عز وجل. او الله د هغه موجود د حق نوم دی چې الهي صفتونه ټوله پکښې موجود دي. الله د هغه یوازني حقیقي موجود نوم دی چې د ربوبیت په صفتو موصوف دی. لا اله الا هو سبحانه. رب الحمد لله رب العالمین. رب د تربیه څخه مشتق دی او تربیه و اصلاح ته د بل د کارو ویل کیږي او رب وهغه چاته ویل کیږي چې اصلاح د یو کار کوي او پای ته رسوي. د رب نوري معناوي هم سته چې مالک، مصلح، معبود او داسې امر ته ویل کیږي چې امر یې چلیږي. بیا نو الحمدلله رب العالمین په عالمین کې انس او جن، ملائکه او شیاطین داخل دي او عالمین د علامې څخه مشتق دی ځکه عالم پر وجود د خالق علامه ده. رحمان او رحیم دواړه د الله عز وجل صفتونه دي او د رحمت څخه مشتق دي. په رحمان او رحیم کې د رحمت داسې ترجمې پرتې دي چې په هغه یو کې سته په هغه بل کې نسته او چې په هغه بل کې سته په اول کې نسته. د رحمان معنا لوی عظیم رحمت دی، صيغه د مبالغه ده چې
شی ډیر زیات وي دغه لفظ مستعملیږي مګر همیشه توب نه دی ورسره، لکه غضبان یا سکران. مګر د رحیم په ترجمه کې همیشه توب د رحمت ورسره دی، ولی صيغه د فاعل په دائمي صفاتو کې مستعملیږي لکه کریم او ظریف. نو په رحمان کې ډیروالی د رحمت راغی او په رحیم کې همیشه توب د رحمت. او څوک بیا وایي چې رحمان هغه صفت دی چې رحمت عام او ټول پکې شامل دي، مسلمان او کافر ته رزق ورکوي او په دنیا کې د ټولو مصالح عام دي. او رحیم خاص رحمت دی چې هغه په آخرت کې پر مسلمانانو دی. او بیا نو په دغه الحمدلله کې الله عز وجل موږ ته دا راوښول چې موږ باید څنګه د جل جلاله حمد ثنا تسبیح ووایو، هغه چې د عز وجل دپاره وړ او لایق وي. نو یې دا راوښول چې ای زما بندګانو که تاسې زما حمد وایاست نو ووایاست الحمدلله رب العالمین. زه الله خاوند عظمت لویی او کبریایم، خلق او ایجاد یوازې زه کوم، رب د انس او جن ملائکو مځکو او اسمانو زیم، او رحمان رحیم هغه چې رحمت یې و هر شي ته رسېدلی دی او پر خپلو بندګانو احسان د خلق رزق لارښوونه و نیکبختۍ ته د دارینو کړې ده زیم. نو دغه رب الجلیل عظیم الرحمه دائم الاحسان رب مالک یوم الدین دی، مالک یوم الدین دی، اختیاردار، مالک د حساب او کتاب، اختیاردار د ثواب او عذاب دی. نو دغه رب لره موږ عاجزي کوو، تضرع، خضوع، عبادت ورته کوو. نو ځکه وایو ایاک نعبدو، او دغه الله څخه موږ کومک غواړو پر طاعت او رضا ده. نو وایو و ایاک نستعین، ځکه دی عز وجل مستحق د اجلال او تعظیم دی او زموږ د کومک قدرت بې له ده څخه بل هیڅوک نه لري. نو د ده جل جلاله څخه طلب د رهنمایي کوو چې موږ حق او مستقیمې لارې ته هدایت کړي او پر دین اسلامو ثابته او قائم کړي. اهدنا الصراط المستقیم. او موږ د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د مقربینو پر لارې تللي وي او د هغو کسانو لار راوښیي چې پر هغو یې انعام کړی دی. صراط الذين انعمت عليهم لکه انبیاء، صدیقین، شهدا، صالحین. او موږ د هغو کسانو څخه مه ګرځوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې هغه د سمې لارې اوښتي دي او ستا دشمنان دي چې یهود او نصارا دي. یو بل خوندور تقریر د الحمدلله په ترجمه کې د شهید الاسلام حسن البنا رحمه الله په یوه رساله کې راغلی دی چې د وخت په خاطر یې نسم بیانولی. او پس له الحمدلله څخه د فرضو په 2 اولو رکعتو کې یو صورت یا 3 آیاته د قرآن مجید نور قرائت ویل هم واجب دی. اوس نو د صورت په متعلق اولا کلمنز خفیه و صورت ویل په قرار سره واجب دی، او که جهریه و د صورت ویل په زوره په لوړ آواز واجب دی. صورت یا 3 آیاته معین نه دي، هر صورت او یا هر ځای د قرآن مجید ویلی سي، خو د ترتیب مراعات باید وسي. یعنی لکه څرنګه چې د قرآن مجید ترتیب دی هغسې یو په بل پسې باید وویل سي، نه دا چې د پای د طرفه د شروع وخواته ځې. مثلا په اول رکعت کې د علم ترکی په صورت ووایه، په 2 رکعت کې باید هغه تر هغه وروسته صورتو څخه یو صورت وویل سي، نه داسې چې په 2 رکعت کې بیا هغه د مخه صورتو څخه یو صورت ووایه، ځکه چې داسې ویل لمونځ مکروه کوي. او بل دا چې په لمنځو او رکعتو کې باید د قرآن مجید مختلف صورتونه یا آیاتونه وویل سي. د یوه صورت خاصول مکروه دي. خو بدبختانه زموږ په وطن کې داسې ډېر خلک شته چې بې له قل هو الله احد څخه بل صورت نه وي په یاد، چې دا کار غفلت او بې پروایي ده. دا به څنګه مسلماني وي چې د دنیا د کارو څخه په ډېرو شیانو پوهېږو او د کلام الله څخه مو بې له قل هو الله احد بل شی نه وي په یاد. او په وترو کې د دعای قنوت پر ځای اللهم ربنا وایو. نو هر هغه څوک چې داسې وي هغه دې د اوس څخه د نورو صورتو او دعای قنوت په یادولو شروع وکړي. که څوک وایي زه لوی یم نه مې په یادېږي، د الله عز وجل په حضور دا عذر نه قبلیږي. اصلا هغه سړی نیت او عزم نه دی کړی، ورنه ډېر داسې خلک شته چې ټول قرآن مجید یې په لویوالي پیاد کړی دي. د دنیا کارونه چې نه فرض دي نه واجب څنګه زده کولی سو مګر د دین د زده کړې څخه په یوه او بله بانه ځان خلاصوو. په هر صورت څنګه چې اکثره خلق په لمانځه کې قل هو الله احد وایي، نو زه به هم د نورو صورتو پر ځای د ترجمې دپاره قل هو الله احد اختیار کم.
نو پس د الحمدلله او آمین څخه وایو. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کم وخت چې کفارو د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنې کولې چې ستا الله څنګه دی چې ته عبادت کوې، زموږ دا خو دغه ډبرې او بوتان دي. نو د الله عز وجل د طرفه دغه صورت نازل سو چې سورة الاخلاص ورته ویل کیږي. قل ورته ووایه ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم هو الله احد چې زما الله یو دی، په ذات او صفاتو کې شریک نه لري. الله الصمد او الله عز وجل بے پروا دی. ټول شیان دغه الله ته محتاج دي. د صمد ډېرې ترجمې دي او ټول یې دلته صحیح کېدلی شي. مثلا صمد وهغه سردار ته ویل کیږي چې بې له ده څخه هیڅ کار سر ته نه رسیږي. صمد هغه ته ویل کیږي چې نور ټول شیان پای ته رسیږي، فنا کیږي او دی باقی پاته کیږي. صمد یعنی مقصد. صمد هغه چاته ویل کیږي چې نه وږی کیږي نه تږی کیږي. نو زموږ الله هغه لوی ذات دی چې موږ ټول احتیاجات د ده څخه غواړو او هر قسم کومک د ده څخه غوښتل کیږي. ټوله لویي او مشرتوب په ده کې موجود دي. نه خوراک لري نه چشنګ او نه چاته اړ او نه محتاج دی. او تر خپلو مخلوقاتو وروسته هم دی جل جلاله باقی پاته کیږي. لم یلد هیڅوک یې نه دی زیږولی، ولم یولد او د هیڅ چا څخه نه دی زیږېدلی. یعنی نه څوک د ده جل جلاله اولاد دی او نه دی د چا اولاد دی. چې په دغه سره هغه فاسد عقیدې رد سوې کوم چې وایي مسیح عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام د الله عز وجل زامن دي، العیاذ بالله، او یا ملائکه د الله عز وجل لوڼې دي، العیاذ بالله. او دا هم رد سوه چې څوک وایي عیسی علیه السلام العیاذ بالله په خپله خدای دی، ولی هغه د حضرت مریم څخه زیږېدلی دی او الله عز وجل د هیڅ چا څخه نه دی زیږېدلی. ولم یکن له او نسته دغه الله لره کفوا سیال احد هیڅوک. الله عز وجل لره هیڅوک سیال او برابر نه دی. پس له صورت څخه د الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ځم. ویل د الله اکبر سنت دی او تکبیر هم کوتا ویل کیږي، په اول او آخر کې به نه اوږدوي. په رکوع کې لاسونه پر زنګنو ایښول کیږي، ګوتې به خلاصې نیسي او د زنګانه سترګه یا کوړۍ به په نیسي. په رکوع کې ملا برابره اواره نیول کیږي او سر به هم د ملا سره برابر نیسي، نه به دې جګ نیولی وي او نه به دې زړولی وي. رکوع په خپله فرض ده او 3 واره تسبیح ویل سنت دی، زیات تر 3 واره ویل مستحب دی. د رکوع تسبیح سبحان ربی العظیم دی. سبحان پاک دی، پاکی دی وی، ربی العظیم زما لوی رب ته. او هغه څوک چې ضا په ځای وایي هغه د عظیم پر ځای باید کریم ووایي. پوره او آرامه رکوع به وکړي او بیا د رکوع څخه د سمع الله لمن حمده په ویلو سره راپورته کېږي. اوس نو که د لمونځ په جماعت و امام وایي سمع الله لمن حمده او مقتدی به وایي ربنا ولک الحمد، او که د یوازې لمونځ کاوه نو دواړه به ته وایه. د دغه جملو ویل سنت دي او ترجمه یې داسې ده: سمع الله لمن حمده. اصلا د سمعه ترجمه اوریدل دي، خو دلته ترجمه په قبلولو سره کیږي. او په لمن کې لام حرف جر دی، مجرور یې محذوف دی چې هغه لحمد من حمده دی. نو ترجمه یې داسې کیږي چې قبول کړي الله حمد د هغه چا چې د ده حمد ووایي. سمع الله لمن حمده، قبول کړي الله حمد د هغه چا چې د ده حمد ووایي، چې دا ویل پر امام دی. او دغه جمله د حمد ویلو د تشویق او ترغیب دپاره ده، یعنی حمد ووایه. نو خود مقتدیان په جواب کې وایي ربنا ولک الحمد، یعنی ای زموږ ربه تا لره دې حمد وي. او دغه جمله پر 3 قسمه ویل کېدلی سي. اول ربنا لك الحمد، دوهم ربنا ولك الحمد، دریم اللهم ربنا ولك الحمد. اوس چې د رکوع څخه راپورته سوې سم او آرام به ودرېږي. د رکوع او سجدې په مابین کې آرام درېدل چې قومه ورته وایي، او بیا د 2 سجدو په مابین کې سم آرام کښېنستل چې جلسه ورته وایي واجب دي.
حتی څوک یې فرض بولي او څوک یې سنت بولي. مقصد د رکوع او سجدې په مابین کې سم آرام درېدل او بیا د دوو سجدو په مابین کې آرام کښېنستل د لمانځه د پوروالي دپاره حتمي او ضروري دي. ورونو په لمانځه کې سمه او آرامه رکوع او بیا سم درېدل او بیا آرامه سجده کول او بیا د دوو سجدو په مابین کې آرام کښېنستل دا هغه شیان دي چې لمونځ په لمونځ کېږي. که د لمانځه دغه شیان صحیح او پوره نه وه هغه ته لمونځ نه ویل کېږي. حتی رسول صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ نه دی بللی. حدیث شریف دی چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې ناست و، یو اعرابي راغی، اول یې لمونځ وکړي او بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی ویل السلام علیک یا رسول الله. رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل ورسه لمونځ وکړه، تا لمونځ نه دی کړی. سړی ولاړ سو، بیا یې لمونځ ادا کړي. بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته راغی. رسول صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته ویل قم فصلی انک ما صلیت، یعنی ولاړ سه لمونځ وکړه، تا لمونځ نه دی کړی. هغه سړي بیا لمونځ ادا کړي، خو په آخر کې د لمانځه په کولو پوه کړي. ورونو دغه سړي څه قسم لمونځ کاوه چې رسول علیه صلات وسلام به ورته ویل چې ولاړ سه لمونځ وکړه، تا لمونځ نه دی کړی. حال دا چې دغه سړي دوه درې واره لمونځ ادا کړي. دغه سړي په لمانځه کې آرامه رکوع او سجده نه کول او بل یې قومه او جلسه نه کول چې هغه د رکوع او سجدې په مابین کې سمه ولاړه ده او د دوو سجدو په مابین کې آرامه ناسته ده. خو بدبختانه دغه قسم لمونځ زموږ په وطن کې ډېر رواج لري. نو که غواړي چې لمونځونه مو پوره او صحیح سي د دغو شیانو باید خاص مراعات وسي. ښه، پس له آرام درېدلو څخه د تکبیر په ویلو به سجدې ته ولاړ سي. په سجده کې پزه او تندی، پښې، لاسونه او زنګنونه پر مځکه ایښول کېږي. مخ به د دوو ارغو په مابین کې کښېږدې چې لاسونه دې د غوږو پر برابري وي. د پښو د ګوتو سرونه به د قبلې و طرف ته وي. بازوګان به دې د بغلو څخه لرې وي. مړوندونه به پر مځکه نه ایږدې او نس به د ورنو څخه پورته او لوړ ونیسې. مګر هو، دا قسم سجده د نر دپاره ده. ښځه به مړوندونه پر مځکه ایږدي، بازوګان به په بغلو پورې مښتې نیسي او نس به په ورنو پورې مښتلوي. ورله ټوله سجده به کوي. سجده فرض ده، خو درې واره سبحان ربی الاعلی ویل سنت دي. سبحان ربی الاعلی یعنی پاک دی او پاکی دی وي زما لوړ لوی رب ته. ورونو په سجده کې مو زړه باید د الله سره وي، په دې باید پوسو او په خیال کې مو وي چې ما وخپل لوړ او لوی رب ته د عاجزۍ او بندګۍ په خاطر سر پر سجده ایښی دی او د ده عز وجل پاکي وایم. بیا به د الله اکبر په ویلو سره د اولې سجدې څخه راپورته سي، سم آرام به کښېنې او بیا به د الله اکبر په ویلو سره دوهمې سجدې ته ولاړ سي. په سجده کې به بیا درې واره سبحان ربی الاعلی ووایې او بیا به د تکبیر په ویلو سره د دوهمې سجدې څخه راپورته سي. پر تلو به ولاړ سي، نه به کښېنې او نه به پر لاسو تکیه کوې. البته مریض او سپینږیري ته اجازه شته. په عذر ډېر شیان روا کېږي. اوس اول رکعت پوره سو او په دوهم رکعت شروع وسوه. په دوهم رکعت کې سبحانک اللهم او اعوذ بالله نه ویل کېږي. که یوازې وې بسم الله الحمدلله او سورت به ووایې، او که د امام سره وې پټه خوله به ولاړې. پس له ویلو د سورته به د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړ سې. رکوع او دوې سجدې به د اول رکعت په ډول سره ادا کړې. د دوهمې سجدې څخه به د تکبیر په ویلو سره راپورته سې او کښېبنې چې دا اوله ناسته ده او واجب ده. که د لمونځ دوه رکعتیز و نو دا ناسته د آخره ناسته بلل کېږي او آخره ناسته فرض ده. خو څرنګه چې موږ د ماپښین د لمانځه نیت کړی دی نو دا اوله ناسته ده او تشهد به ووایې. هغه داسې التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورونو کوم وخت چې د معراج په شپه سردار کونین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تر اوو اسمانو لوړ د سدرة المنتهى د درخت سره د الله عز وجل په بې مثاله ملاقات مشرف سو. څرنګه چې اخلاقا او عادتا د ملاقات اولی خبری سلام وی او الله عز وجل ته السلام علیکم نسی ویل کېدای، ځکه چې الله جل جلاله په خپل سلام سالم، کامل، غالب،
قادر او ابدي اله دی، حتی زموږ سلامتی د ده د جانبه څخه او د ده په اراده ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د سلام پر ځای وویل التحیات لله والصلوات والطیبات، او د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته. او بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم وویل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، چې ترجمه یې داسې ده التحیات لله یعنی ټول قولی عبادتونه الله لره دي، والصلوات او بدني عبادتونه الله لره دي، والطیبات او مالی عبادتونه الله لره دي. دا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تحیه وه چې زموږ ټول عبادتونه که په خوله دي لکه تسبیح او تهلیل او داسې نور، او که په بدن دي لکه لمونځ، روژه، حج او داسې نور، او مالی عبادتونه لکه زکات، خیرات، صدقه او داسې نور، دغه ټول عبادتونه مو یوه الله لره دي. د دغه تحیې په جواب کې د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته، یعنی پر تا دې سلامتیا وي ای نبی، او رحمتونه او برکتونه د الله دې پر تا وي. نبی رحمه په دغه ځای کې هم خپل صالح امت نه کوي هیر، او ویل السلام علینا، سلامتیا دې پر موږ وي، وعلى عباد الله الصالحین، او د الله پر صالحه نیکو بندگانو دې سلامتیا وي. او موږ پسې وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ز شاهدی ادا کوم ان پر دې چې لا اله نسته معبود حقیقي الا الله، بې له یوه الله څخه، بې له یوه الله جل جلاله څخه بل هیڅوک د عبادت وړ او لایق نه دی. واشهد او ز شاهدی ادا کوم ان محمدا پر دې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبده بنده د الله دی، ورسوله او رسول د الله دی. د التحیات په ویلو سره اوله ناسته پوره سوه، پس له التحیات څخه به د تکبیر په ویلو سره دریم رکعت ته ولاړ سې. که د لمونځ په جماعت و تر رکوع پورې به پټه خوله ولاړ یې، او که د یوازې لمونځ کاوه نو به بسم الله او الحمدلله ووایه. د فرض په دریم او څلورم رکعت کې صورت نه ویل کیږي، مګر په نفلي لمانځه کې په هر رکعات کې د الحمدلله سره د صورت ویل واجب دی. نو په دریم رکعت کې چې د الحمدلله وویل د تکبیر په ویلو سره به رکوع ته ولاړ سې. یوه رکوع او دوې سجدې به د هغه اولو رکعتو په ډول وکړې. د دوهمې سجدې څخه به د تکبیر په ویلو سره څلورم رکعت ته ولاړ سې. څلورم رکعت هم د دریم په ډول سره کیږي، او بیا به د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړ سې. رکوع او دوې سجدې به په ادا کې. د دوهمې سجدې څخه به د تکبیر په ویلو سره راپورته سې او کښې بنې چې دا آخري ناسته ده او فرض ده. تشهد ویل پکښې واجب دي. پس له ویلو څخه د التحیاتو به پر رسول صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه چې هغه داسې ویل کیږي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. او ترجمه داسته اللهم صل على محمد، الهي پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم نزول د رحمت وکي، وعلى آل محمد او پر آل اولاد د محمد صلی الله علیه و آله وسلم نزول د رحمت وکي. کما صلیت لك څرنګه چې تا نزول د رحمت کړی دی علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم، پر ابراهیم علیه السلام او پر اولاد د ابراهیم علیه السلام. انك حمید مجید، بشکه چې ستا تعریف کړه سوی دی مجید او تلوی خاوند د مجد او بزرګیه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، الهي برکت کښېږدې پر محمد او پر آل د محمد. کما بارکت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم، لکه څرنګه چې تا برکت ایښی دی پر ابراهیم علیه السلام او پر آل د ابراهیم علیه السلام. انك حمید مجید، بشکه چې ته یا ستا تعریف کړه سوی دی لوی. دغه درود ویل سنت دی، او پس له درود به دعا کوي چې هغه اللهم ربنا ویل کیږي. په آخر کې د لمانځه د مخه تر سلام دعا کول سنت دی، او یوازې اللهم ربنا ویل لازم نه دی. هر ما صورت دعا ویل سنت پر ځای کوي. خو په موږ کې مشهوره دعا
اللهم ربنا ده چې جامعه او کامله دعا ده، نو به ووایه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترجمه اللهم ربنا اے الله رب زموږ آتنا راکه و مشته في الدنيا پدې دنیا کې حسنة شجوان ش نعمتونه وفي الآخرة او په آخرت کې حسنة شجوان او نعمتونه وقنا او موږ وساته عذاب النار د اور د عذاب څخه. یعنی الهي زموږ رب پدې دنیا کې شی او شادي راکه او په آخرت کې شی او شادي راکه او د اور د عذاب څخه مو وساته. پس له دعا څخه اوس نو المنځ خلاصو او د هغه څخه خروج فارغ کېدل فرض دي، خو دغه خروج په لفظ سره د سلام واجب دي چې وایه به السلام علیکم ورحمت الله. د سلام سره راسته او چپه طرف ته کتل سنت دي. اوس نو المنځ خلاصو او دا د لمانځه د ادا کولو طریقه وه. او دا خو نو ښه درته معلومه ده چې فرض منځونه 5 دي. د سهار لمونځ 2 رکعاته فرض دي، که لمونځ په جماعت و قرائت په زوره ویل واجب دي، او که دې یوازې لمونځ کاوه اختیار لري که په زوره وایه که قرار، خو په زوره ویل یې بهتر دي. د ماپښین او مازدیګر لمونځونه 4 رکعاته فرض دي. دغه لمونځونه که په جماعت وي او که یوازې قرار قرائت ویل واجب دي. د ماښام فرض 3 رکعاته دي او د ماخوستن فرض 4 رکعاته دي. په دغه دواړو لمونځو کې که لمونځ په جماعت و په 2 اولو رکعاتو کې قرائت په زوره ویل واجب دي، او که دې یوازې لمونځ کاوه په 2 اولو رکعاتو کې د دواړو لمونځو اختیار لري چې قرائت په زوره وایه که قرار، او په پاته رکعاتو کې قرار ویل واجب دي. دا 5 فرض منځونه وه. اوس نو یو بل منځ هم پاته دی چې هغه 3 رکعاته وتر دی. د وتر وخت د ماخوستن د لمانځه څخه وروسته شروع کیږي بیا تر سپېدو چاودلو پورې. د ماخوستن تر لمانځه د مخه نه صحیح کیږي. دا یو وخت د ادا کولو دی، او کول یې څوک وایي فرض دی، څوک وایي واجب دی، او څوک وایي سنت دی. په هر صورت رسول صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت نه دی پرې ایښي، نه په کور کې او نه په سفر کې. که چا په قصد یا په هیره سره پرېښول قضا راوړل یې واجب دی. او وتر 3 رکعاته لمونځ دی. اول 2 رکعاته د هغه ذکر سوي لمانځه په مثل کیږي، کم فرق پکښې نسته. یعنی د وترو نیت به وکړې په اول رکعت کې سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمدلله او سورت ویل کیږي. پس له رکوع او 2 سجدو څخه به په 2م رکعت کې بسم الله الحمدلله او سورت ویل کیږي، او پس له رکوع او 2 سجدو څخه به کښېنې چې دا اوله ناسته ده. پس له ویلو څخه د تشهد د تکبیر په ویلو سره به 3م رکعت ته ولاړ شې. په 3م رکعت کې بسم الله الحمدلله او سورت ویل کیږي. د سورت تر ویلو وروسته به د تکبیر په ویلو سره لاسونه تر غوږو پورې پورته کړې، او بیا به بیرته لاسونه تر نامه لاندې ونیسې او دعای قنوت به ووایې. دعای قنوت قرار ویل کیږي. ویل د دعای قنوت واجب دی. که د چا هیر سوه او رکوع ته ولاړي بیرته به نه ورته راګرځي، خو د لمانځه په آخر کې به سجده سهوه کوي. او دعای قنوت داسې ویل کیږي: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. په میاشت کې د روژې چې وتر په جماعت کېږي، امام او مقتدی به دعای قنوت قرار وایي، مګر قرائت په 3 رکعاتو کې امام په لوړ آواز وایي او مقتدی به چپ ولاړ وي. ترجمه د دعای قنوت داسې ده: اللهم انا نستعينك، اے الله موږ ستا څخه کومک غواړو، ونستغفرك او ستا څخه بخښنه غواړو، ونؤمن بك او پر تا مو ایمان راوړی دی او راوړو یې، ونتوکل علیک اعتماد او توکل پر تا کوو او پر تا دی، ونثني علیک الخیر او ستا ښه حمد او ثنا وایو، ونشکرک او موږ ستا شکر ادا کوو، ولا نکفرک او ستا د نعمتو کفران پټوالی نه کوو چې ستا ناشکري وکړو یا ستا څخه انکار وکړو او یا شریک درته ونیسو العیاذ بالله، ونخلعو جلا کوو نافرمانی کوو ځینې بیزاره کیږو، ونترکو او پریږدو من هغه څوک یفجرک چې ستا نافرمانی کوي.
نو ونخلع ونترك من يفجرك، یعنی هغه څوک چې ستا نافرماني کوي موږ د هغه څخه بیزاره یو، امر یې نه منو، جلا کوو او پرېږدو یې. اللهم ایاک نعبد، ای الله خاص تا لره او خاص تا عبادت کوو، ولک نصلي او خاص تا لره لمونځ ادا کوو، ونسجد او خاص تا لره سجده کوو، والیک نسعى، سعی کوشش کولو ته وایي، سعی تک کولو ته وایي. نو والیک نسعى یعنی ستا و طرف ته درځو او یا ستا د رضا د حاصلولو کوشش کوو. ونحفد او ستا و خدمت ته حاضر او تابع یو، ستا و خدمت ته تلوار کوو. ونرجو رحمتك او ستا د رحمت امید لرو. ونخشى عذابك او ستا د عذاب څخه بیریږو. ان عذابك بشک چې عذاب ستا بالکفار ملحق و کافرانو ته ورسیږي، په کافرانو پورې مشتی دي. ورونو دا د دعای قنوت ترجمه او الله عز وجل د زموږ او ستاسې عقیده او عمل د دغه دعا سره موافق او برابر کی. دغه دعا خو وایو که مو عمل او عقیده هم دغسې سي نو به پاک سوچه مسلمانان را څخه جوړ سي. ولې د دعا ترجمه په خلص ډول سره داسې ده: ای الله موږ فقط ستا څخه کومک غواړو او ستا څخه بخښنه غواړو او پر تا مو ایمان راوړی دی او پر تا توکل کوو او پر تا ثنا وایو، ستا حمد او صفات بیانوو او ستا شکر ادا کوو، ناشکري نه کوو او ستا نعمتونه نه پټوو، جلا کوو او پرېږدو، بیزاره کیږو د هغه چا څخه چې ستا نافرماني کوي، هغه که حاکم وي که قریب وي. یا الهي خاص تا لره عبادت کوو او خاص تا لره لمونځ کوو او خاص تا لره سجده کوو او ستا د رضا دپاره تګ یا کوشش کوو، ستا په خدمت طاعت عبادت کې تلوار کوو، ستا د رحمت امیدوار یو او ستا د عذاب څخه بیریږو. بېشکه چې ستا عذاب و کافرانو ته ورسېدونکی دی. ورونو دا د دعای قنوت ترجمه او پس د ویلو څخه بیا د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړ سې او بیا به دوې سجدې وکړې. د دوهمې سجدې څخه چې راپورته سوې دا آخرین ناسته ده، کښېبنې تشهد درود او دعا به ووایه، سلام به وګرځوې. نو 3 رکعاته وتر ادا سوه. اوس نو موږ نور لمونځونه هم لرو چې هغو ته سنت مؤکده ویل کیږي او هغه په یوه شبه روز کې 12 رکعاته دي، ځکه رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا پر 12 رکعاتو سنتو همیشه توپ وکړي الله عز وجل به هغه لره په جنت کې کور ور جوړ کړي چې هغه 12 رکعاته دغه سنت دي چې موږ د فرض لمونځو سره په تقسیم ادا کوو او رسول صلی الله علیه و آله وسلم په دغه طریقه ادا کول چې هغه د سهار تر لمانځه د مخه 2 رکعاته دي، بل 4 رکعاته د ماپښین تر لمانځه د مخه ادا کیږي او 2 رکعاته هم وروسته کیږي او بل د ماښام تر لمانځه وروسته 2 رکعاته کیږي او بیا 2 رکعاته د ماخوستن تر لمانځه وروسته کیږي چې دا ټوله هغه 12 رکعاته پوره کوي او په دې ټولو کې بیا هغه 2 رکعاته چې د سهار تر لمانځه د مخه کیږي ډېر مؤکد دي او بیا هغه 4 رکعاته چې د ماپښین تر لمانځه د مخه کیږي دا 12 رکعاته سنت دي. نور نوافل نو ستا خوښه ده، هر څونه چې زیات نفلونه کوي هغو نه ګټې، مګر هو په 3 وختو کې لمونځ مکروه دی چې هغه د لمر ختلو سره د لمر لوېدلو سره او بل په غرمه کې چې لمر پر سر ولاړ وي. په دغه وختو کې نه باید فرض نه سنت او نه نفل وسي. په دغه وختو کې لمونځ د جنازې او سجدې تلاوت هم باید ونسي. فقط د هغې ورځې د مازدیګر لمونځ که د یو چا څخه ځنډېدلی وي د هغې ورځې د لمر لوېدلو سره باید وکړي، که څه هم وخت د کراهت وي، ولې چې لمونځ د وخت د کراهت په خاطر باید نسی قضا او د الله عز وجل څخه به د دغه تاخیر په سبب بخښنه غواړي. څرنګه چې په پته کې لږ ځای خالی پاته دی بعضې ضروري مسایل به بیان کړو. هغه مسلې چې په لمانځه کې ډېرې پیښیږي. پوښتنه: که یو سړی په 3 رکعتیز یا 4 رکعتیزه لمانځه کې د اولې ناستې څخه خطا وتی ولاړ سو او بیا ورپیا سوه چې ناسته مې نه وکړه، هغه به څه کوي؟ جواب: د دغه سړي حال ته دې وکتل سي. که په داسې حال کې ورپیا سوه چې دی د ناستې و حال ته نږدې و، کښېبنې اتحیات دې ووایي او نور لمونځ دې پوره کړي، سجده سهوه دې هم نه کوي، لمونځ یې صحیح دی. او که د ولاړې و خوا ته نږدې و بېرته به نه کښېني، ودې درېږي او نور لمونځ دې پوره کړي، په آخر کې د لمانځه دې سجده سهوه وکړي. پوښتنه: که د آخري ناستې څخه یو څوک خطا وتی او ولاړ سو، ناستې نه وکړه، سیده ولاړ سو او بیا یې ورپیا سوه، هغه به څه کوي؟ جواب:
که په 4 رکعتي لمانځه کې سړی په آخري رکعت کې نه کښېنستی او 5م رکعت ته ولاړ سو تر څو چې په 5م رکعت کې سجده نه وي کړې بیرته دې کښېني د اتحیاتو تر ویلو وروسته دې سجده سهو وکړي لمونځ یې پوره او صحیح سو. پوښتنه که په 5م رکعت کې سجده هم وکړه او بیا ورپه یاد سوه هغه به څه کوي؟ جواب هغه فرض لمونځ یې باطل سو ځکه ده هغه آخري ناسته چې فرض ده پرېښول او دغه کړی لمونځ یې نفل وګرځېده. مګر هو بل 6م رکعت به هم پر اضافه کوي ځکه 5 رکعت لمونځ نسته او هغه اول فرض لمونځ به بیرته راګرځوي. پوښتنه که یو څوک د 4م رکعت په آخر کې کښېنستی اتحیات یې هم وویل بیا ولاړ سو خیال یې دا و چې دا اوله ناسته ده بیا یې ورپه یاد سوه چې هغه آخري ناسته وه هغه به څه کوي؟ جواب دې سړي که په 5م رکعت کې سجده نه وه کړې بیرته به راوګرځي کښېبني اتحیات به ووایي سجده سهوه به وکړي لمونځ یې صحیح دی. پوښتنه که په 5م رکعت کې سجده هم وکړه بیا به څه کوي؟ جواب نو د یو بل 6م رکعت هم وکړي او په آخر کې د سجده سهوه هم وکړي نو لمونځ یې صحیح او پوره سو. هغه اول 4 رکعت یې هغه فرضي لمونځ سو کم چې نیت یې کړی و او دغه 2 نور رکعتونه نفل وګرځېدل. پوښتنه که یو څوک په لمانځه کې شکمن سو نه پوهېدی چې ما 3 رکعته کړي دي که 4 څه به کوي؟ جواب که دغه شک د اول دپاره ورته پیښ سو په پخوا کې دغه حال نه ورته پیښېدی دا سړی به لمونځ د سره راګرځوي او که دا شک ډېر ورته پیښېدی هغه سړی به په غالبه ظن عمل کوي یعنی که د 4 رکعتو پر خوا ګمان ډېر و 4 دې وبولي او که د 3 رکعتو پر خوا ګمان ډېر و 3 دې وبولي که پر یوه خوا ګمان نه و غالبه نو دې پر هغه یقیني طرف نور لمونځ پسې پوره کړي چې هغه د لږ طرف دی. ولې دی په شک کې و چې 3 کړي دي که 4 3 خو یې یقیني دي په 4م کې په شک کې و نو دې پر هغه لږ طرف چې 3 رکعته دي لمونځ پوره کړي او په دواړو حالاتو کې به سجده سهو کوي کې بنا پر هغه غالبه ګمان وکړه او کې پر هغه یقیني طرف وکړه. مګر هو په هر هغه ځای کې چې هغه ځای د ناستې وي هلته به کښېني. د دغه خبرې د پوهېدلو دپاره یو مثال پکار دی. هغه داسې یو سړی په 4 رکعتي لمانځه کې شکمن سو چې دا مې اول رکعت دی که 2م نو دې پر هغه غالبه ګمان نور لمونځ پسې پوره کړي که ګمان و یوې خواته نه و غالبه بیا دې پر هغه لږ طرف نور لمونځ پسې پوره کړي یعنی اول رکعت یې وبولي او په دغه اول رکعت کې به کښېني اتحیات یې ووایي. ولې ممکن دا د 2م رکعت وي او په 2م رکعت کې ناسته واجبه ده بیا به ولاړ سي 2م رکعت به وکړي دلته به هم کښېني او اتحیات به ووایي. ولې ځکه دا رکعت موږ د 2م رکعت وبلی بیا به ولاړ سي 1 رکعت لمونځ به وکړي بیا به کښېني اتحیات به ووایي. ولې ممکن دا د 4م رکعت وي او په 4م رکعت کې ناسته فرض ده بیا به پس له اتحیات ویلو څخه ولاړ سي 4م رکعت لمونځ به وکړي او کښېبني ځکه دا رکعت موږ د 4م او آخري رکعت وګرځاوه چې دلته هم ناسته فرض ده نو دا هغه لمونځ دی چې 4 رکعته دی او 4 ناستې پکښې کې دي. ورونو څرنګه چې په فته کې ډېر لږ ځای خالي پاته دی بیا هم نه غواړم چې عبس ولاړ سي نو په هغه کې به د سجده تلاوت په متعلق بیان وکړو. سجده تلاوت واجبه ده. سجده تلاوت پر هغه چا واجبېږي چې آیات د سجدې ووایي او یا یې واوري که په قصد سره واورېدی او که په سهو سره واورېدی یعنی د ده قصد نه وي بل چا ووایي واورېدی پر ده باندې سجده د تلاوت لازمیږي. سجده تلاوت یوه سجده ده او په هغه سجده کې ویل کېږي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. دغه دعا په سجده تلاوت کې ویل کېږي او سجده تلاوت یا آیاتونه د سجده تلاوت 14 آیات دي په قرآن مجید کې چې هغه په سوره اعراف
سورة رعد، سورة النحل، سورة الإسراء، سورة مريم، سورة الحج، سورة الفرقان، سورة النمل، سورة ألف لام ميم السجدة، سورة صاد، سورة حاميم السجدة، سورة النجم، سورة الانشقاق، سورة العلق راغلي دي. ورونو د لمانځه مسایل ډېرې زیاتې دي او د هغه دپاره ان شاء الله که وخت وو او ژوند باقي وو جلا به نورې پتې ټیپ سي په آینده کې چې په هغه کې دغسې قسم مسایل د لمانځه وي چې یو لمونځ کوونکي ته پېښېږي. وما توفیقي الا بالله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.